افغانستان د امپراتورۍ د هدیرې په نامه مشهور دی، خو دا یوازې د وسلو او پوځونو له امله نه، بلکې د دې خاورې د ځانګړي طبیعت او جغرافیه له امله دی. دا هېواد د نړۍ د ډېرو سختو جغرافیایي سیمو کور دی. د هېواد مرکزي برخه د هندوکش غرونو نیولې ده. دا د نړۍ یو له سترو غرنیو لړیو څخه دی چې نږدې 800 کیلومتره له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې غځېدلې او څوک یې تر 7900 متره پورې لوړوالی لري. د دغو لوړو څوکو ترمنځ داسې درې پرتې دي چې د خپل سختوالي له امله یې هره یوه د یوه داسې کلا بڼه غوره کړې چې د بهرنۍ نړۍ څخه جلا دي. له دغو څخه تر تېرېدو یوازینۍ لاره تنګ کوتلونه دي چې د هېواد د ډېرو مهمو ستراتیژیکو نقطو څخه ګڼل کېږي. که څوک لاره ورکه کړي، بیرته راوتل ترې ناممکن دي. له هندوکش ورهاخوا افغانستان پر دوو بېلابېلو جغرافیایي سیمو باندې ویشل شوی ده. جنوب او جنوب لویدیځ بیا دښتې دي لکه ریګستان یا دشت مارګو. شمال بیا دښتې او پراخې سیمې لري چې تر منځنۍ اسیا پورې غځېدلې، خو دا سیمې د سیندونو د ژورو درو له امله پرې شوي دي او ډېر سخت ژمی لري. د ټول هېواد لوړوالی په اوسط ډول د بحر له کچې 1800 متره لوړ دی. د ښارونو موقعیت هم په زړه پورې دی. کابل چې پلازمینه ده په 1800 متره لوړوالي کې د غرونو ترمنځ په یوه تنګه دره کې پروت دی. دې ښار یو طبیعي ستراتیژیک تنګانه درلوده چې د پیړیو لپاره د سوداګریز مرکز و او ده. په جنوب کې تر ټولو لوی ښار کندهار ده چې د پښتنو سیمو ته ننوتونکې دروازه هم ګڼل کېږي. په شمال کې مزار شریف او په لویدیځ کې هرات مهم ښارونه دي. هر ښار د خپلې ځانګړې جغرافیې له امله مشهور ده او هره سیمه په خپل قوم باندې آباد او ښایسته ده. پښتانه د هېواد په جنوب او ختیځ کې میشت دي. تاجک د هېواد په شمال او شمال ختیځ کې، هزارګان چې د مغولو له نسل څخه ګڼل کېږي تر ډېره په مرکزي لوړو سیمو کې اوسېږي، او ازبک او ترکمن د هېواد په شمالي برخو کې استوګن دي. دا د هر قوم له یو بل سره توپیر لري. د پیړیو راهیسې دلته ځایي ژوند د جرګو له خوا اداره شوی. افغانستان په وچه کې ایسار په غرونو چاپیر او په کوتلونو ویشل شوی دی او په بېلابېلو قومونو دښتو ښایسته شوی دی. د دې هېواد جغرافیه که څه هم سخته ده خو ډېره ښکلې ده.